موبایل د هر چا حق دی وروره، په دې کې د ښځې او د زنانې هېڅ تمیز نشته. هغه هم انسانان دي. د دې وطن او د دې علاقې یو اهم برخه چې دی هغه ښځینه او میرمن دي. نو انسانان استعمالوی سي، سړی استعمالوی سي، نو ښځې ولې نشي استعمالولی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کلزی. هر ماخستن د نقیب الله کلزی پر دغه یوټیوب چینل باندې تاسو زما مجلس اورئ او په ټوله وطن کې پر دې باندې تبصرې به هم کیږي که خدای کول د وخت سره، او دا چینل به سوکه سوکه ترقي کوي. ولې بلا نغه موږ پر دا باندې تبصرې کوو. که تاسو دغه چینل نه دی سبسکرایب کړی، اوس یې سبسکرایب کړئ. ان شاء الله تعالی پر دې باندې به مخته تاسو ته ویډیوګانې ملاویږي. نن به موږ مجلس کوو په پښتون وطن کې. دا یو عام چلند دی، عام چې د هر چا سره مجلس وکړي و یاره ښځو ته موبایل مه ورکوه. نو پر دا باندې به موږ مجلس کوو چې ښځو ته ولې موبایل ضروري دی. زه به د تې سره یو واقعه شریک کوم. تېرو شپو په دا پښین کې خو تاسو ته معلومه ده دلته په هسپتال کې یو ګیس دماکه کې وسولو نه، هغه جلا خبره ده چې احتیاط نه کیږي. لیکن په داسې صورتحال کې ماته یو چا ویلې ول دغه د ګیس دماکه چې وسوله، یو زنانه لڅې پښې او پوړنی نه ورسره او د باندې بدحاله منډې راولې و خلکو ته ویلې هلئ ته دلته زموږ کور ته ټلیفون ور وکړئ، هلئ ټلیفون ور وکړئ، هلئ زما چې دی هغه ورور را خبر کړئ، ورور را خبر کړئ چې موږ دلته دا تره زخمیان یو. پر دا روډ پرته وله او یو واره منډې راولې، بیا ګزار سو، بیا دا خلک لګیا او پټو یې پر واچوئ چې بهی نمبر یې چشتي، نمبر یې چشتي، نه نمبر یې هم نه ور معلوم. ټلیفون ور وکړئ، بهی چا ته ور وکړو، اسمان ته ور وکړو، چا ته ور وکړو چې دماکه وسوله نه. نو په داسې کې ماله یو چرت راغلی، یاره چې دا څومره د افسوس خبره ده نه. زموږ خلک د خپل پښتونولي په حواله باندې د خپل تکبر او د غرور او د غیرت په نامه باندې و خپل کور والا او ښځو ته، میرمنو ته، لوڼو ته، خوندو ته موبایل نه ورکوي. په خپله ګرده ورځ لګیا وي په ټیک ټاکو، په موبایلو، پر وټسپو باندې خبرې کوي، ویډیوګانې ګوري، ګیمونه کوي، لګیا وي، تصویرانو سیلفیانو شیان جوړوي. لیکن کور ته موبایل نه ورکوي. وایي دی ډېر سخت دی. د کومې خوا سخت دی؟ دروغجنه، دوکهبازه. خلکو ته دوکه ورکوي که ځان ته دوکه ورکوي، د خپله پر موبایل لګیا وي. ته خو هم دغه انسان یې، دغه سترګې لرې، دغه ذهن لرې. که یا و ښځو ته بیا جلا دماغ ورکول سوی دی او تا ته جلا دماغ ورکول سوی دی. بیا نو وایي د ښځو دماغ خو نه په پنده کې دی، پنده کې دی. نو ستا دماغ ما خیال په نس کې دی، او بس چې ښه خوراک درکوي، ډوډۍ در پخوي، ښه کتغ و سالن در پخوي، بس بیا خو نو ښځه ډېره ښه ده، میرمنه ډېر ښه ده. لیکن که موبایل استعمال کړي بیا خو نو ناجایز یې وکړله. ناجایزه دغه زموږ څه جاهل خلک ولو دغه سمارټ موبایل او دا ټي وي او دا شیان نه منل، دا لوډ سپیکران یې نه منل. اوس بیا په دغه بل لګیا دی چې بای هر شی ورپاته سو. اوس بیا وایي ښځو ته موبایل مه ورکوئ. بای ښځه خو هم انسان ده، ستا رقم انسان د ضرورت. نو ښه خوند کوي چې دا ستا خوندې د په دماکه کې دا را منډې راولې، نه د موبایل نمبر ور معلومه ستاغه، نه د پلارغه، نه د میړغه، نه د زویغه ور معلومه. موبایل خو نو دوی پوهېږي نه. بای تا نه دې ورښولې دغه علم او دغه هنر، دا د دنیا د ترقي چې را روانه ده. یو خو موږ په تیسری دنیا کې یو، درېیمه نړۍ چې ورته وایي نه، هغه پسمانده علاقه کې په ایشیا کې یو. بیا په پاکستان غوندې دا رقم ملک دی چې بس الله دې هر شی په پنجاب کې، هر شی په پنجاب کې، بیا موږ په بلوچستان کې، بیا په غرو، په کوټو، په پښین کې هغه پاته ځکه چې هغه پاته یې. کله کله زموږ څه رشتهداران دي وایي یا خدای کشکې زه دې په انډیا کې پیدا کړی ولم، دی ښه وطن دی نه، هلته خو شاهرخ خان خلاسته، امیتاب بچن خلاسته، دلته چیش شته په دا وطن کې. خبرې الټه پسې کوي. که یو څوک بار ملک لځي، روزګار لځي، وایي یاره دی ښه وطن دی، ولې وطن پرېږدې؟ بای ستا په وطن کې خو دغه کیسې دي، دغه مړي او دا دشمنیانې لګیاوي دي. ګرده ورځ د سیاسي جماعتو چمچهګیري باندې زموږ وخت تیر سي. که صحافیان دي، که لیکوالان دي، که شاعران دي، ګرده ورځ چې دی یو د بل تعریف ونه کوو.
تنقید پر چا کمازې چا تنقید کولی هغه د وطن څخه ورک کوي، پورته کوي، افغوا کوي، نقصان هم ورسوي. که بس چا یو دوې خبرې وکړلې، یو پښتو یې وکړله، یو سوال یې پورته کوي، یو غوښتنه یې وکړله، یو پوښتنه یې وکړله، بس هغه غایب هلی وای پر لګیاو دی. هغه د دشمن هم دی وای یاره دا لکه د زما د قوم په مشر پسې لګیاو دی. ستا د مشر کم کردار دی؟ نو زه د ښځو ته موبایلونه ورکوم د دې په حق یم. ټیک دی خپل عمر لکه د هلک دپاره نه 18 ساله 13 کاله پرسو شناختي کارت جوړیږي ابا یې موبایل هم ورکړه. د هر چا حق دی، د دم حق دی نه 18 سال غنه. دا رقم د انجونو غم دغه حق دی چې ځوانان ته ورکوي سي هغه یې ولې نشي ورکوي؟ چې ستا ځوانان یې غلط استعمالوي نو انجونې هم غلط استعمالوي. دا خو دا پر انسان باندې د انسان په خپل رویه باندې دی چې وروره د صحیح استعمالي کې غلط استعمالي چاړه ده. مړی پکې که هندوانه او پیاز پکاټه دا خو ستا رقم شی دی. دا موبایلونه به دوژغ نه ځي، دوژغ له هغه انسانان ځي چې دا موبایلونه او دا میډیا غلط استعمالوي. موبایل ولې په دوژغ کې به پروت دی؟ ټي وي به ولې په دوژغ کې پروت دی؟ په دوژغ کې به ما او تا پراته یو چې غلط استعمالو. دا چاړه ده وروره، که سبزي پکاټې او که مړی پکې دا موبایل دی، که صحیح استعمالي که غلط استعمالي. نو دا ستا پر خپل ذهن باندې ده. زه د دې په حق یم چې ښځو ته انجونو ته موبایل ورکوم خپل عمر دی چې باید د دې عمر پر ورسېدي ورکه د دا کې. دا ډېر جاهل خلک دي چې ورور دلته ناست وي یاره زه خپل معاینې ته خوندو ته او دا موبایل نه ورکوم ګوره بیا دی څه چمونه وکړي. تا کم چمونه نه دي کړي؟ پر دنیا دي کم چمون نه دي کړي؟ د چا خور مور ته دي غلط نه دي کتلې؟ او چا ته دي عزت ورکړی دی چې اوس بیا ستا معاینه او ستا خور ستا لور چې دی هغه چاته عزت نه ورکوي؟ خو د تاسې به یې زده کړي چې ته دومره بدتمیز یې، دومره جاهل یې او دومره کښنی ذهن پسمانده ذهن لرې. دنیا چیرې ورسېدله ته وایې ښځو ته او نجونو ته موبایل مه ورکوه. ولې هغه انسانان نه دي؟ هغه کار نشي کوي. ما هغه ورځ ولیدلو دفتر ته روان ولمه د های کورټ یوه ښځه راووتله، ما ته ویل سلام علیکم ورته وعلیکم السلام وروره دا نمبر دی ته دا میلاو که چې دا زما وکیل چې دی هغه چیرې دی؟ مال نو تا سره موبایل نشته؟ یا ما سره موبایل نشته. نو ما په دا زړه کې ولې چې بیا مقدمې له څنګه راغلی چې تا سره موبایل نشته؟ نو خود یو طلاق یو کیسه میسه بیا وله یو مسله بیا وکښنې بچیان هم ورسره ولونه. هغه وکیل ته ویل د وکیل د دې مجلس سره شروع ولونه. هغه ورځ په عدالت کې یو وکیل او د یو ښځې سره بیسو د میرمنې هغه ورته ویل چې بای ما طلاق نه جناخستی تا ولې په زما په مقدمه کې دا تره دفعه ور واچوله چې اوس به زما د بچیان به چیرې ځي؟ او یو ور راته وایه چې ما ته خرچه راکه، یو ور راته وایه چې د غرمې د ډوډۍ غراکه، د چای غراکه، د موټرسایکل پټرول می ختم سلو او د پیکیج غراکه. زه څه په د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام مفتي پیسې را روانې دي که په بینک کې ناسته یم چې زه به تا ته پیسې در کومه؟ صرف د چای پیسې در کومه، د پیکیجو پیسې لکه در کومه. هغه ورته ویل ټیک دی د دې واره چې دی 50,000 روپۍ راکه زه بیا تا جن خلاص کړم هغه ستا د کوچنیانو نان نفقه به وسي. خو بای ما سره پیسې نشته زه د کومې خوا در کړمه؟ ځان حلال کړمه. ته یو بل میړه راوکړه چې بیا به زه ته د هغه څه پیسې واخلم وکیل صاحب به تا ته در کړمه. زما دا مقدمه سم راوجنګوه او راویې ګټه کنې زه بیا بل وکیل نیسمه. د دوی سره بیسلو مال یاره یو څه مصیبت دی نه ټلیفون ورسره و نه شی ورسره ولونه. خبره داسې ده ښځو ته موبایل ورکئ رابطې به وي. دا ښځې ستۍ د کور په قرآن شریف کې لیکلي دي ستۍ د کور چوکیدارانې دي. که په صحیح معنا تا سره وفادار یي، که په صحیح معنا باندې نو بیا چې وفادار نه نو بیا ته دا رشته سره کوې څه دپاره بیا ورسره لګیا وي شپه ورځ ورسره تېروې چې ستا دومره اعتبار نشته چې ته دغه موبایل ورکړې. ستا دومره پسمانده ذهن دی. ته به دا بچیان ته څه ور وښیې، مخ ته به څه ترقي وکړې، دا کور به څنګه چلیږي چې ته په خپل کور په خپلو ښځو دې بروسه نشته. ستا څنګه رویه ده؟
دا ډېر د افسوس خبره ده چې زموږ د وطن مشران هم خلکو ته دا مشوره راکوي یا دا موبایل ډېرې غلطیانې جوړې کړي دي، ډېر فسادونه یې جوړ کړي دي او خلکو ته یې مه ورکوئ. ولې مه ورکوئ؟ دا د کمیونیکیشن دور دی، دنیا ترقي وکړه، تا سره به رابطه کوي، چیرې یې بابا، چیرې یې وروره، چیرې یې صاحبه، چیرې یې زه پلانکی هسپتاله راغلی یم، دورې وتلل، پلانکي ځای وتللی یم، داسې وسو داسې وسو. هغه ورځ ما یوه ولیدله داسې کالج ته یوه نجلۍ روانه وله نه، نو داسې ویرانه وله، نو ما ویل یاره دا وګوره یکړه نجلۍ روانه ده، خدای نه خواسته یو څوک یو بدتمیز څوک ورته ودرېدلو نه، نو کم سې کم خپلو وروڼو رشتهدارانو ته خو به ټلیفون وکړي، اکا زوی ماما زوی پر چا چې زړه یي هغه ته خو به ټلیفون وکړي چې بھائی د ما سره دا طرح بدتمیزي کېږي، زه کالج له روان یم یا سکول له روان یم یا هسپتال له روان یم یا دفتر له روان یم، کم سې کم یو ویډیو خو به جوړه کړي، ریکارډینګ به وکړي نه. دا په کراچي کې ته نه لیدله چې د یو ښځه چې وه هغه یو چا افغوا کړې وله، بیا هغه انویسټیګیشن ادارو څنګه پیدا کړله؟ دا یې دا طرح پیدا کړه چې دی په خپل موبایل کې چې دو جی پی ایس اون کړی ولو او میپ یې اون کړی ولو، خلکو هغه په موبایل باندې چې دی دا ټریس کړله او دا چې چیرې مړه کړې وله هلته بیا د دې لاش برآمد کړي او قاتلان یې برآمد کړلو. نو دا خو د ټکنالوژي دور دی، موږ پر مخ باید چې ولاړ سو، تاسو مې پر شا باندې بیاست. دا چیټ جی پی ټي راغلی دی، دا تعلیم راغلی دی، دا ګوګل راغلی دی، په دا کې به دی یو شیان ګوري، یو څه بااصله یي، هر یو زما ستاره کم نه دی چې ګرده ورځ ټیک ټاکونه جوړوي او دا طرح چمونه کوي. دا خلکو سټوډنټ دی فایده جن نه اخلي یار، ورې که دغه شیان و موبایل و شیان ورکه ورور، الله مالک دی، هیڅ له ولا کوي چې دا مازې ستا چې دی هغه وام دی، ته پر خلکو اعتبار وکړه، پر خپل کور والا او پر خپل خوندو باندې اعتبار وکړه، هغه پر تاسو اعتبار کوي، دا د اعتبار رښتې دي او دا چې دی هغه پر مخ سي. نو ان شاء الله تعالی سبا بیا ستاسو په چوپړ کې نقیبي کلزی حاضریږي او دا مجلس به بلا ناغه په پښتون وطن کې د اقدار او روایت په والا باندې به شروع وي. حاضردم ورکه اجازه د الله په امان. اسلامی انقلاب زنده باد.